السلام علیکم دوستانو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. دوستانو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم ستاسو څنګه کولی سئ چې خپل ورک سوی موبایل بیرته پیدا کړئ. یعنې ملګرو که چیرې له تاسو څخه خپل موبایل ورک سي نو هغه به بیرته تاسو څنګه پیدا کوئ. نو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه طریقه در ښیم. دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا در سره لایک کړئ، له خپل ملګرو سره یې شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ګوره ملګرو کله چې له تاسو څخه خپل موبایل ورک سي دغه به بیرته تاسو څنګه پیدا کوئ. نو د دې اول شرط ملګرو دغه ده کم جیمیل اکاونټ چې تاسو په ورک سوي موبایل کې خلاص کړی وي هغه جیمیل اکاونټ به ستاسو په یاد وي. نو کله چې ګوره ملګرو هغه جیمیل اکاونټ ستاسو په یاد وي دغه رقم بیا تاسو د ورور موبایل یا دغه رقم یو د ملګري موبایل در واخلئ خپل جیمیل اکاونټ به کې خلاص کړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو خپل جیمیل اکاونټ کې خلاص کړئ دغه رقم بیا تاسو راسئ کروم براوزر ته، کروم براوزر به خلاص کړئ او د هغه رقم بیا تاسو راسئ په اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په خپل اکاونټ باندې کلیک وکړئ د هغه رقم ګوره چې ستاسو هر جیمیل اکاونټ و هغه جیمیل اکاونټ ما تاسو ته ویل چې هغه جیمیل اکاونټ به ستاسو په یاد وي هغه به تاسو په دا بل موبایل کې خلاص کړئ. یعنې په ورک سوي موبایل کې چې کوم جیمیل اکاونټ خلاص ده هغه جیمیل اکاونټ به تاسو په دا بل موبایل کې خلاص کړئ. کله چې ملګرو تاسو هغه په دا بل موبایل کې خلاص کړئ د هغه رقم بیا تاسو راسئ منیج یور ګوګل اکاونټ، تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په منیج یور ګوګل اکاونټ باندې کلیک وکړئ تاسو ته به خپل ګوګل اکاونټ خلاص سي او د هغه رقم ګوره ملګرو بیا به تاسو راسئ په سکیورټي باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په سکیورټي باندې کلیک وکړئ د هغه رقم تاسو لاندې راسئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو لاندې راسئ و یور ډیوایسز نو ګوره ملګرو دغه ستاسو ډیوایسونه سو د هغه رقم اوس که ستاسو څخه هر موبایل ورک سوی وي مثال کې طور پر ګوره ما کیو موبایل ته یو جیمیل خپل جیمیل اکاونټ ورکړی ده، بل مې لاوا آیرس 870 ته خپل جیمیل اکاونټ ورکړی ده. نو له ما څخه کیو موبایل بس چیرته ورک سوی ده. نو اوس زه غواړم چې د دې مکمل ډیټیل څنګه معلوم کړم چې دغه موبایل چیرې ده او دا موبایل له چا سره ده. نو بیا به تاسو راسئ ملګرو په منیج ډیوایس باندې به کلیک وکړئ. کله چې ملګرو تاسو په منیج ډیوایس باندې کلیک وکړئ دلته به تاسو ته ټوټل ډیوایسونه راواړوي هغه که هر څو ډیوایسونه وي یعنې ستاسو خپل جیمیل اکاونټ په هر موبایل کې خلاص کړی وي. نو ګوره ملګرو ما خپل جیمیل اکاونټ په دغه موبایل کې خلاص کړی ولو نو تاسو به راسئ په دا درې اپشنه باندې به کلیک وکړئ، یعنې دا درې ډاټ نشان باندې به تاسو کلیک وکړئ د هغه رقم بیا تاسو راسئ فایند فون به ووایي. کله چې ګوره ملګرو تاسو فایند فون ووایي د هغه رقم تاسو کروم ور وښیاست د هغه رقم تاسو دغه جسټ ناو کوئ. کله چې ګوره ملګرو دغه تاسو جسټ ناو کوئ د هغه رقم د دې څه کوم مین انټرفیس دا انټرفیس دا رقم دلته دی تاسو ته را اړوي. نو ګوره ملګرو اوس تاسو وایي وایي کلیم NCA@gmail.com دغه ستاسو جیمیل ولو نو اوس تاسو خپل پاسورډ ورکړئ. تاسو به خپل پاسورډ ورکړئ. نو کله چې ګوره ملګرو تاسو خپل پاسورډ ورکړئ د هغه رقم بیا تاسو راسئ نیکسټ بټن مو ووهئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو نیکسټ ووهئ اوس به تاسو ته خپل معلومات درکړي چې دغه موبایل چیرې ده. ګوره دغه رقم رینګ اور لوکیټ یور فون یعنې تاسو اوس هغه موبایل ته ټلیفون کولی سئ. که چیرې تاسو رینګ ووهئ خاص به هغه موبایل ته ټلیفون لاړ سي او د هغه رقم که چیرې تاسو لوکیشن ووهئ تاسو به د دغه موبایل لوکیشن در معلوم کړي چې دغه موبایل په کومه ایریا کې او له چا سره پروت ده، یعنې هغه مکمله ایریا به تاسو در وښیي. اوس مثال کې طور پر اوس تاسو په کشلاغ کې پراته یاست نو تاسو په کشلاغ راواړئ بیا په کشلاغ کې هر ځای کې تاسو ولاست نو هغه لوکیشن به تاسو ته راواړوي. تاسو مکمل هغه ځای ته ورسئ صرف هغه ځای ته ورسئ هغه سړی به تاسو خپله ټینګ کړي نو هغه موبایل به له هغه سړي سره وي. د هغه رقم ګوره ملګرو بیا لاک یور فون یعنې خپل موبایل لاک کړئ. که چیرې هغه سړی د هغه موبایل کوډ ور بدل کړي نو تاسو به راسئ په لاک یور فون باندې به کلیک وکړئ. کله چې ګوره ملګرو تاسو په لاک یور فون باندې کلیک وکړئ وایي لاک یور فون دلته به تاسو خپل پاسورډ ورکړئ. هر پاسورډ چې تاسو ورکوئ هغه پاسورډ به تاسو ورکړئ. نو ګوره ملګرو تاسو راسئ چې هر پاسورډ مې خوښ و هغه پاسورډ ورکړئ. نو ګوره ملګرو ما دغه پاسورډ ورکړئ. نو ګوره ملګرو دلته دی تاسو ته یوه خانه بله درکوي وایي ګیو فون نمبر فار دیس فاینډر ټو کال یعنې دلته تاسو خپل نمبر ورکوي بیا به د هغه فاینډر تاسو ته ټلیفون وکړي. نو دلته به تاسو خپل نمبر ورکوي. ګوره ملګرو تاسو چې هر څو نمبر ولو
تاسو به هغه نمبر ورکړئ. اوس چې هر څو نمبر ستاسو ولو تاسو به هغه نمبر ورکړئ او دغه به تاسو چیش کړئ لاک کړئ. کله چې ګورو ملګرو تاسو لاک ووایي اوس به دغه موبایل بیرته چیش سي لاک سي. کله چې ګورو ملګرو هغه لاک سو نو بیا به هغه سړی چې هلته خپل کوډ خلاصوي تاسو ته کوډ بیا غلط وي نو بیا به دلته هغه نمبر راواړوي چې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړئ ستاسو کوډ تاسو ته در وشي. کله چې دی تاسو ته ټلیفون وکړي نو ستاسو مکمل معلومات به تاسو ته په لاس درسي چې دغه سړی څوک ده او دا موبایل له چا سره ده. نو ملګرو په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې خپل موبایل مې بیرته پیدا کړئ. نو ډېر ښایسته او خوندور طریقه ده. په دغه طریقه سره تاسو کولی سئ چې خپل ورک سوی موبایل ډېر په اسانه طریقه سره پیدا کړئ. نو ملګرو که مې ویډیو خوښ سوي ویډیو سره لایک کړئ له خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې اپلوډوو. نو ملګرو په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. میلاویږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.